عزتمند مسلمانانو ورونو نوکان پرې کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په معمولاتو کې دا هم راځي چې دوی به د جمعې په ورځ نوکان پرې کول. او امام بخاری رحمه الله په دې باندې مستقل باب هغه ذکر کړی دی، باب تقلیم الاظفار، او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را نقل کړی دی. د څلوېښتو ورځو نه زیات نوکان نه کټ کول ناجایز او مکروه دي، بلکې د دې نه مخکې نوکان پرې کول پکار دي. بعضې علما فرمایي چې څوک د څلوېښتو ورځو پورې نوکان واړه نه کي، یا د اندامونو ویښتان چې کوم دی هغه ونه باسي، یعنې کوم چې اندام یې محسوسه دي، یا د ترخونو ویښتان ونه باسي، د داسې کس سره خوراک کول مکروه دي. نو دله پکار چې هغه زر تر زر خپل صورت هغه برابر کی او خپل نوکان هغه ورکوټي کی. بل دا چې څوک نوکان نه ورکوټي کوي، علما فرمایي چې د داسې سړي رزق تنګ وي. او په در مختار کې هم دا لیکل شوي دي، لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه ضعيفا، ځکه چې د چا نوکان اوږده وي نو د رزق به تنګ وي. بلکې بهتره دا ده چې په جمعه کې یو ځل نوکان خامخا کټ کړی شي. بلکې په در مختار کې لیکل شوي دي، ويستحب قلم اظافیره یوم الجمعه، د جمعې په ورځ د نوکانو کټ کول دا مستحب دي. عزتمندو څنګه چې نوکان کټ کول دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دي، او علما کرامو د دې ډېر فواید بیان کړي دي چې په دې سره انسان د هر قسم بلاګانو، هر قسم مصیبتونو او مشکلاتو او د ډیرو بیماریانو نه محفوظ کیږي. دغه شان ساینس او ډاکټرانو هم په دې باندې تجربه کړې ده چې کله د انسان نوکان هغه غټ شي نو په دې کې یو قسمه چمجې پیدا شي او جراثیم په دې کې پیدا شي چې کله بیا انسان خوراک کوي نو د هغې خوراک سره دغه چمجې هغه معدې ته لاړ شي چې دا د انسان د هلاکت سبب اکثر وګرځېږي. او دغه جراثیم د انسان په معده کې داسې اثر وکړي، داسې بیماری پیدا کړي چې بیا د هغې علاج ممکن نه وي. دې وجې نه محترمو انسان له پکار دی چې په جمعه کې یو ځل خامخا هغه نوکان واړه کړي. ډاکټران دا هم وایي چې کومه زنانه نوکان غټ ساتي هغوی ته به د وینې د کموالي ضرورت راځي، او داسې زنانه بیا په نفسیاتي امراضو کې مبتلا کیږي. ډاکټرانو دا هم فرمایلي دي چې کله انسان نوکان غټ شي په دې کې داسې قسم جراثیم پیدا شي چې کله انسان روټۍ خوري دا چې کم دی بیا بدن ته لاړ شي او دا انسان بیا خودکشۍ طرف ته مایله کي. لہذا محترم پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د څه حکم کړی دی په هغې کې زموږ او ستاسو خیر دی.